السلام علیکم ملګرو. الله دې وکړي جوړ او روغ وي. بیا هم د ویډیوګانو په نړۍ کې دا ځل غواړو چې د لرغونې غزني ولایت تاریخي سیمو څخه یو بله سیمه تاسو ته وښیو او ستاسو دپاره سمه ویډیو جوړه کړو. دا ځل مو ویډیو د غزني ولایت د ثقافت اسلامي سره کړه. دغه هغه ځای دلته لسګونه روسانو د وخت نظامي وسایط نقلیه وسایط دلته وجود لري او دلته راوړل شوي دي چې دې ته وسلو نظامي میوزیم هم ویل کېږي. نظامي میوزیم دلته ډېر په ښه طریقه به د نقلیه وسایط ایښودل شوي چې موږ تاسو ټول وښیو. هغه ټول کله چې غزني ولایت د 2014 کال کې د اسلامي ثقافت په حیث باندې ونومول شو، نو د وخت والي د غزني ښار او د شاوخوا سیمو څخه د ترکیې د سیمو څخه هغه نقلیه وسایط ښار ته همداسې پراته وو، دلته را انتقال کړو او دلته نظامي میوزیم پرېښود. نو اوس نظامي میوزیم دغه هغه ځای ده چې هر څوک غزني ښار ته راځي، د غزني ولایت تاریخي سیمو څخه لیدنه کوي، ضرور یو لیدلو ځای ته هم راځي او دا اوس مشهور او د ساعتېرۍ او د تفریح لپاره ښه ځای هم ده. د جمعې په ورځو بدون د جمعې څخه هم هره مازدیګر په سلګونه خلک ځوانان راځي دلته موټرسایکل او کمپیوټر او چکر لپاره راځي. او یو بل قوه دا ده چې دلته ډېرې ښې ونې هم کېښودل شوې دي، ونې د پیادهرو او همداسې د سیوری ځای هم لري. زموږ سره اوسئ، موږ تاسو لپاره ویډیو جوړه کړو. سید ناصر هم یو څو کلمې ویل تاسو لپاره لري. محترم سید ناصر صاحب. السلام علیکم. معلومات خود برای ثقافت سرک ثقافت اسلامی می‌رسید. انشاءالله که مردم باشد دیدار ما را ببینیم. آباد است. دغه هم داخله چې تاسو کوم ځای ګورئ، دا مخکې د جمهوریت په وخت کې د ملي اردو ګټه قرارګاه هم دلته وجود لرو، خو اوس دلته امارات وجود لري او د مسلم خصوصي پوهنتون تاسو ودانۍ وینئ، یو د مشهورو پوهنتونونو څخه ده. غزني ولایت د بلخ دروازې په نامه باندې مشهوره دروازه ده چې دې خواته بیا د کندهار او د هرات عمومي روډ ده او سره مخامخ د غزني هغه مشهورترین دروازې دي چې کله غزني د اسلامي ثقافت په نامه باندې ونومول شو. نو د غزني په ټولو ساحو کې، په اورودي ساحو کې او کوم ځای ته چې غزني څخه خلک داخلېږي او هماغه مشهوره ځای کې همدغه دروازې هم د وخت حکومت لخوا څخه جوړې شوې. او دې خواته چې کوم تاسو دا روډ وینئ، دا بیا نو د کابل روډ ده چې دا
آسونه هم راوستل شوي دي. خلک غواړي چې دلته آسونه نه پوهېږم نن یو څه ناڅه بیروبار پکې کم ښکارېږي. کنې مخکې په دې ساحه کې خصوصا د جمعې په ورځ باندې ډېر زیات بیروبار و. او دغه هم چې تاسو کوم وینئ دا د غزني سونا ده. دا سونا د غزني د ښاروالۍ مربوط سونا ده، دولتي سونا ده چې ښه سهولتونه هم پکې شته، خو لا اوسه پورې اماده شوې نه ده. کېدای شي دا څو ورځو کې افتتاح وشي، نو بیا به موږ هم د سونا څخه خوند واخلو. او دغه هم هغه نظامي وسایل چې د روسانو د وخت څخه پاتې شوي دي او روسانو شرمېدونکې ماتې خوړلې وه د افغانستان د مجاهدینو او د ډېرو مجاهدینو په واسطه باندې. او د غزني تخنیکي پوهنتون ډېر غټ ځای ده، غټه ساحه ده. مخامخ چې تاسو کومه ودانه ګنبده وینئ، دا هغه هم د تالارونو مرکز ده چې دا ډېره غټه ساحه په توګه باندې جوړ شوی ده. او دغه هم د غزني تخنیکي پوهنتون ده. او دا ورسره خوا کې چې تاسو بیا کوم وینئ دا هم د غزني خصوصي مسلم پوهنتون ده چې دا هم د غزني ولایت یو د مشهورو پوهنتونو څخه ده. خدای دې وکړي تاسو دا ویډیو لیدلې وي او خوند مو ترې اخیستی وي. د ویډیوګانو په لړۍ کې به دا ځل بیا هم تاسو لپاره بله ویډیو به هم اماده کوو او د غزني تاریخي ځایونه او تاریخي زیارتونه به تاسو لپاره وړاندې کوو. او تاسو څخه هم موږ هیله کوو چې زموږ د تصدیق لپاره چې موږ د تصدیق او تاسو لپاره ښې ویډیوګانې ولیکو، تاسو باید موږ سره کومک وکړئ او زموږ دا چینل درسره سبسکرایب او دا ویډیو درسره لایک کړئ او پر نورو ملګرو انډیوالانو پرې ورسوئ. انشاءالله موږ به کوشش کوو چې تاسو لپاره د غزني ولایت د تاریخي سیمو څخه ښې او ښکلې ویډیوګانې جوړې او چمتو کړو او تاسو خوند پرې کړو. مننه، ژوندي اوسئ، تر بیا پورې د الله په امان. مننه، خیر اوسئ.